السلام علیکم دوستانو، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. راځو په دې ویډیو کې به موږ تاسو په دې باندې کار کوو چې ځینې مهم پوینټونه دي، په دې باندې موږ تاسو کار کوو. لومړی پوینټ دا چې مثلا دلته یو بوس مشر دی، دا ټپلوجي یا دا نیټورک د ده په لاس کې دی. غواړي چې دا کمپیوټر تعقیب کړي چې آیا دا کاروونکی کار کوي او یا نه. نو دا څنګه کولی شي دا معلوم کړي؟ نو یا دا کمپیوټر کمپیوټر څنګه تعقیبولی شي؟ نو دا کمپیوټر به داسې کوي چې تاسو به راشئ کمپیوټر باندې به کلیک کړئ، کمانډ پرامپټ ته راشئ او دلته به تاسو ولیکئ پینګ به ولیکئ او مخکې د آی پي نه به تاسو ډش ټي هم ولګوئ، بیا به تاسو د کمپیوټر آی پي ولیکئ 10.10.2 د آی پي ده. دا کمپیوټر به اوس په دایمي ډول سره هر وخت د کمپیوټر ته ریپلی ورکوي، هر وخت به دا کمپیوټر ریپلی ورکوي د کمپیوټر ته. نو د کمپیوټر یا مشر ته بیا پته لګېږي چې دا کمپیوټر فعال دی او دغه نفر کار کوي. او که چیرې مثلا دی کار نه کوي، مثلا زه دلته راځم یو ځل دغه کیبل کته کوم، د کیبل ما کته کړلو، اوس راځم دلته تاسو به دلته وګورئ چې ریپلی به دلته ودرېدلی وي، دلته به لیکلي وي ریکویسټ ټایم آوټ. بس د ریپلی پر ځای به درته دا میسیج ورکړي ریکویسټ ټایم آوټ ریکویسټ ټایم آوټ. ولې ځکه چې هلته کیبل کته شو، نو د مشر ته بیا پته لګېږي چې کاروونکی یا تللی د خپلې ډیوټۍ وظیفې نه او یا یې کمپیوټر بند کړی. ښه راځم یو ځل دغه وصلوم. ښه دوهم دغه چې مثلا زه غواړم چې د یو کمپیوټر په اړه مزید معلومات ترلاسه کړم، نو کمپیوټر باندې به تاسو کلیک وکړئ، ډیسکټاپ ته به راشئ، کمانډ پرامپټ ته به راشئ او دلته به تاسو څه ولیکئ؟ دلته به ولیکئ آی پي کنفیګ. تاسو آی پي کنفیګ ولیکئ، تاسو به دا انټر کړئ. تاسو د کمپیوټر په اړه ټول معلومات درکوي، دلته کوم پورټ لګېدلی، 5.0 انټرنیټ لګېدلی، آی پي وي 6 او آی پي سبنیټ ماسک او ډیفالټ ګیټ وی درکړی دی. چېرې تاسو غواړئ چې نه ما پي ایم ډي ایس او ټول معلومات راکړل شي، پي آی پي کنفیګ بیا تاسو سلش آل دا پریس کړئ او انټر کړئ. تاسو ته ټول معلومات تاسو ته به درکوي، ان ډي ایس او لوکل ایډرس، آی پي وي 6، آی پي سبنیټ ماسک، ډیفالټ ګیټ وی، ان ډي ایس، ډي ایچ سی پي سرور او د ډي سی پي وي 6 سرور دا به ټول تاسو ته درکوي. ښه دوهمه دغه چې که چیرې تاسو مثلا دلته تاسو یو سویچ ولرئ، زه راځم دلته یو سویچ اخلم، فرض کړئ دغه سویچ اخلم، دا سویچ ما دلته واخیستلو، په دې سویچ باندې زه کلیک کوم، چې کله کلیک کوم سی آی ته راځم، دغه لوډینګ روان دی. نو کله چې دا لوډ شي، ښه دا لوډ شولو. اوس کله چې تاسو راشئ دا یو ځل انیبل کړو، کله چې تاسو دلته لیکل کوئ، مثلا زه تیسټ ټایپینګ کوم، کله چې دا زه انټر کوم، مثلا ما دا غلط لیکل وکړل، نو دلته میسج راکوي ټرانسلیشن ډوماین سرور او دا سبنیټ ماسک ماته راکړه. اوس نه انټر کار کوي او نه شیفټ ایس کومه بټن، نه اینډ نه اسکیپ ایس کومه بټن کار نه کوي. څنګه کولی شو چې دغه ستونزه هینډل کړو، دغه ستونزې نه ځان خلاص کړو؟ یا خو دوه کارونه تاسو کولی شئ، چې یا خو تاسو راشئ دلته د کیبورډ نه کنټرول شیفټ 6 بټن پریس کړئ، نو تاسو کولی شئ دې څخه خلاص شئ. مثلا زه کنټرول شیفټ 6 بټن چې کله زه پریس کړم، نو دغه ستونزه به زه خلاص کړم. کله چې زه بیا غلط ولیکم او دا زه انټر کړم، بیا بس دغه ستونزه دلته پیدا شي، بیا به زه کنټرول شیفټ 6 بټن. که چیرې یو څوک وایي چې نه زه بار بار نشم کولی چې کنټرول شیفټ 6 بټن باندې پریس کړم، زه کار زر زر کوم، نو تاسو داسې نه ده چې تاسو وایئ چې په دایمي ډول د حل شي، نو تاسو کولی شئ چې یو ځل کنفیګریشن موډ ته راشئ. کله چې تاسو کنفیګریشن موډ ته راغلئ، نو تاسو به دلته ولیکئ نو آی پي ډوماین ډش لوک اپ دا به ولیکئ او دا به انټر کړئ. اوس چې کله تاسو اگزیټ شئ او تاسو دلته چې هر څومره غلط لیکل وکړئ، چې کله تاسو انټر کړئ، تاسو به دلته ستونزه به تاسو ته نه واقع کېږي، چې تاسو دلته د کنټرول شیفټ واحد ته به ضرورت وي. هیله ده چې په دې باندې پوه شوي، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مننه. هر چیرې چې وایي ښه ده، بس لوړ یو بریمل اوسئ. Subscribe now and press the bell icon.